یوه جنۍ بلې جنۍ سره څه کړي دي؟ نن درته جالب مطلب لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. په 2013 میلادي کال کې د تلویزیون مشهوره چلوونکې او د فوکس نیوز وکیلې کیمبرلي په ناڅاپي ډول استعفا ورکړه. که څه هم د استعفا خبرې د رسنیو د خبرونو سرټکي جوړ کړل، خو بیا یې هم د استعفا د سبب په هکله معلومات ترلاسه نه شول. اوس تازه د امریکا نیویارک یو راپور خپور کړی دی چې د میرمن کیمبرلي د استعفا په هکله د یو لوی شرم څخه پرده پورته کوي. د اونیزې د راپور پر بنسټ میرمن کیمبرلي په فوکس تلویزیون کې په یوه سټاژره یعنې زده کړیاله چې د عملي کار د زده کولو لپاره دلته راغلې وه ورباندې تیری کړی او هغه یې ځورولې ده. د تیري ترڅنګ د میرمنې په زده کړیالې نورې کانې هم کړي دي. د راپور پر بنسټ میرمن کیمبرلي د نجلۍ ته د هغه نارینه‌و انځورونه ورښودلي چې دی ورسره اړیکه نیولې ده او هڅه یې کړې چې دا سټاژره نجلۍ په دې مسلو کې په خبرو راولي. وروسته له دې چې د زده کړیالې نجلۍ له دې حالت څخه د تلویزیون رهبرۍ ته شکایت کړی دی، میرمن کیمبرلي ته ویل شوي چې فوراً استعفا ورکړي او هغه هم استعفا ورکړې ده. له دې وروسته نجلۍ ته $4 میلیونه ورکړل شوي تر څو محکمې ته ولاړه نشي او په دې کار خاموش شي.